لنډو څپو نومونه 25 څلوېښت او منځنۍ څپه 215 مترو باندې خپرېږي. د بي بي سي د پښتو خپرونې درنو قدرمنو اورېدونکو السلام علیکم. نن د دوشنبې ورځ او د 1992 کال د مارچ د میاشتې 23مه نېټه ده چې د 1470 هجري شمسي کال د حمل د میاشتې د 2 نېټې سره سمون خوري. اوس دلته په لندن کې د مازدیګر په اوقام 4 بجې او په افغانستان کې د ماښام په اوباندې 8 او په پاکستان کې د ماخوستن په اوقام 9 بجې دي. دا د زه ارغنداوی او زما ملګري ستاسو په خدمت کې حاضر یم خپل پروګرام وړاندې کوو. نړۍ دا وایي. په سر کې د خبرونو لنډیز. د چین د بهرنیو چارو وزیر فرانسې ته خبرداری ورکړی چې تایوان جنګي الوتکې ونه پلوري. د جاپان صدراعظم وایي چې تر اوسه هم تصمیم لري چې خپل پارلمان واداره کړي چې د جاپان د سوله ساتونکو قوات لرلو لایحه تصویب کړي. د بنګلادیش صدراعظم وایي چې تر اوسه هم اراده لري چې د برما نه د مسلمان مهاجرو مسأله کې راشي چې د سولې له لارې هواره شي. د نړۍ دا وخت په پروګرام کې به د نورو موضوعګانو څخه علاوه پر تایوان د فرانسې د جنګي الوتکو خرڅلاو او په دې هکله د چین مخالفت، د شمالي افغانستان خبرې او د ظاهرشاه د تړون د مرکې په هکله د کابل عکس العمل، په ترکیه کې د کردانو ستونزه او نورې موضوعګانې اورول کېدای شي. خو لومړی اسماعیل نیاز او د خبرونو تفصیل. د چین د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي چان چیچن خبرداری ورکړی چې د فرانسې سره اړیکو ته به سخت زیان ورسېږي که چېرې معراج الوتکې په تایوان وپلورل شي. په تایوان او فرانسه کې راپورونه وایي چې تر 100 پورې جنګي الوتکې به په تایوان وپلورل شي که چېرې د فرانسې حکومت تصویب کړي. ښاغلي چان په پیکین کې یوه خبري کنفرانس ته وویل چې که چېرې دا کار په وړاندې لاړ شي نو چین به قوي عکس العمل ښکاره کولو ته مجبوره شي. ولې نوموړي په دې هکله تفصیل ورنه کړ. هغه فرانسې ته سپارښت وکړ چې د جرمني او هالند لاره غوره کړي او د دوه هېوادونو په اوس وخت کې د ډیپلوماتیک فشار له امله عاملونه لاس اخیستی و. د جاپان صدراعظم ویلي دي چې هغه تر اوسه هم تصمیم لري چې د جاپان پارلمان واداره کړي چې داسې یوه لایحه تصویب کړي چې جاپان وکولی شي چې بهر ته او په خصوصي ډول کمبودیا ته سوله ساتونکي پوځیان ولېږلی شي. نوموړي دا خبرې د جاپان په سفر اخته د کمبودیا د صدراعظم ښاغلي هون سن سره د لیدنې په ترڅ کې کړي دي. جاپان تر اوسه په کمبودیا کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتونکي قوې د خرڅ لپاره څه ناڅه $70 میلیونه ورکړي. وایي ښاغلي هون سن وویل چې د جاپان د نړیواله سولې ساتونکي مسؤلیت دا معنا لري چې خپل پوځیان هم باید واستوي. د جاپاني سوله ساتونکي قوې په هکله لایحه د دې هېواد د پارلمان د مشرانو په مجلس کې د مخالف ګوندونو سره نیول شوې ده. مخالف ګوندونه وایي چې دا کار د نړیواله شخړو د هواري لپاره د قوې په استعمال او یا تهدید د دوی په اساسي قانون کې په لګول شوي بندیز تېری کوي. د بنګلادیش صدراعظمه بیګم خالده ضیا وایي چې دا تر اوسه هم هیله لري چې د دې په ملک د مهاجرو ستونزه کېدای شي چې د سولې د لارې حل شي. د بنګلادیش مشر دا خبرې د امریکې د سفر نه د بېرته راستنېدو په وخت کې کړی او د امریکې د خپل سفر په ترڅ کې د جمهور رئیس بوش او د ملګرو ملتونو د سرمنشي بطرس غالي سره لیدلې وه. په ډاکا کې د امریکې خبریال وایي چې بیګم خالده ضیا د برما څخه وغوښتل چې مهاجر بېرته واخلي او انکار یې وکړ چې بنګلادیش د دې پرابلم د حل لپاره په پوځي اقدام فکر کوي. په جنیوا کې مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو های کمیشنر وایي چې د برما نه 1,000 برمایان بنګلادیش ته مهاجر شوي دي. مهاجر وایي چې دوی د شکنجو او وژنې د مبارزې له امله د خپل مرګ پرېښودو ته مجبور شوي. د برما بلې خواته د دې هېواد د پوځ لخوا د کرین چریکانو د حملې وروسته 50,000 کسان تایلند ته تللي دي. د بنګلادیش په پایتخت ډاکا کې مقامات وایي چې د پخواني جمهور رئیس ارشاد لخوا د ښاروالیو ټاکل شوي لوړتبه مامورین د خپلو ملاتړ کوونکو سره د مالي پلوۍ کولو په شمول په یو شمېر فسادونو متهم پېژندل شوي دي.
د ډاکې مقامات د بیګم خالده زیات لخوا د وعدې ورکړي مفصل راپور په نر کې په خپل لومړي راپور کې وایي چې د مامورینو د سیلابونو د بودیجې نه څه ناڅه 4 میلیونه ډالر د ښار د سینګار د ترمیم لپاره ورکړي دي. دا کسان پرې هم تورن شوي چې قراردادونه بې د فرمایش ترلاسه کولو ورکړي دي او هم یې په سلګونو کسانو ته په غیر مناسبه ډول کار سپارلی دی. د افغانستان د وطن په بڼ کې منابع وایي چې جنرال اعظمي چې په مزار شریف کې د حکومتي قومانده په لاس کې به کابل ته تللی دی. دا خبره ښکاره نه ده چې آیا نوموړی د حکومت لخوا غوښتل شوی او که نه. دا منابع وایي چې جنرال اعظمي د ملیشه قواو د سست ائتلاف او د مجاهدینو سره خبرې کولې. مجاهدین د مزار شریف د ښار د عمومي سیمو کنټرول په لاس کې لري. د بي بي سي کابل خبریال وایي داسې ښکاري چې دا مذاکرې پای ته رسېدلي دي. په داسې حال کې چې د لیبیا او ملګرو ملتونو ترمنځ د امریکایي او فرانسوي شرکت د الوتکې د برخو سره د بحران د حل لپاره ډیپلوماتیک هڅې دوام لري. داسې اشارې لیدل کېږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په لیبیا د بندیزونو د لګېدو پرېکړه وځنډول شي. پرون د عربو لیګ د لیبیا لخوا د راغوښتل شوې عاجله غونډې وروسته د دې بندیزونو د ځنډولو اپیل وکړ. د بي بي سي ډیپلوماتیک خبریال وایي چې برټانوي ډیپلوماتان ټینګار کوي چې دا پرېکړه تر اوسه هم په لاره ده، ولې اعتراف یې وکړ چې نظر دې ته چې هیله یې کېده اوس دا موضوع پیچیده شوې. په ترکیه کې د امنیتي قوو او ګوند مظاهره کوونکو ترمنځ د دوهمې ورځې وروسته د دې هېواد په جنوب ختیځ ښارګوټو کې په ګرځېدو لګېدلی بندیز اوږد شوی دی. د ترکیې راډیو راپور ورکړ چې تېره شپه د سیرناکا په ښارګوټ کې 2 پولیس وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. او اوس د تېرې جمعې د ورځې راهیسې په پیل شوي تشدد کې د 50 څخه زیات کسان وژل شوي دي. په لندن کې ځای په ځای د کورتانو د بشري حقوقو د نړیوالان دا خبره بیا کړې چې د وژل شوو کسانو شمېر تر دې لوړ دی او زیاتوي چې په زرګونو کسان نور نیول شوي دي. د شنبې او یکشنبې په ورځو د کورد کارګرو منع شوي ګوند پي کي کې د کردانو د نوي کال په وخت د دوی د جنامت د غوښتنو په ملاتړ د عمومي پاڅون غږ وکړ. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم د نړیداغ پروګرام او نه هم د پروګرام لومړۍ موضوع و تایوان ته د فرانسې د جنګي الوتکو د خرڅلاو په هکله د چین حکومت انتقاد کړی او وایي چې تایوان د هغه هېواد برخه ده. نن په پیکین کې د مطبوعاتي کنفرانسونو په ترڅ کې د چین د بهرنیو چارو وزیر چیان چیچن وویل چې د وسلو دا قرارداد به د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې خرابې کړي. دا هم د نورو معلوماتو سره یو ځای د پیکین څخه زموږ د خبریالې کیاري ګریسي راپور. د چین د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي چیان و پاریس ته سلام مشوره وکړه چې د المان او آنلاین لاره دې خپله کړي. په دې وروستیو وختونو کې دواړه هېوادونه د پیکین د ډیپلوماتیکي فشار له امله د تایوان سره د وسلو د معاملې څخه ډډه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر اخطار ورکړ که فرانسه دا معامله ترسره کړي نو په پیکین ډېر شدید عکسالعمل ښکاره کړي. پیکین غواړي چې تایوان د اصلي مځکې سره د دوی تر کنټرول لاندې هر څومره چې ژر امکان ولري یو ځای کړي. چین هڅه کوي چې د خپل ډیپلوماتیکي واک په ذریعه سره تایوان د نړیوالې ټولنې څخه جلا وساتي او هغه د خپل ځان د دفاع څخه محروم کړي. خو د نورو هېوادونو په پرتله باندې د فرانسې حکومت د دا ډول فشارونو په زیات مقاومت کوي. تېر کال پاریس د پیکین وقار او غضب ته اهمیت ورنکړ کله چې دوی د تایوان سره د 14 جنګي پیړیو قرارداد وکړ او سږ کال د جنوري په میاشت کې فرانسې د چین د مجلس د قوانینو مخالفت وکړ او د تایوان څخه د نړیوالې تجارتي ټولنې په شاملېدو کې ملاتړ وکړ. همدارنګه فرانسه غواړي چې د تایوان سره رسم هوایي کرښه پرانیزي. پاریس د پیکین په پرتله سره په مخالفت کولو کې پیاوړی دی، ولې چې فرانسې و چین ته د 1995 کاله پورې د 4,000 میلیونه ډالره د مالونو د اخیستلو پور کړی دی. کله چې تېر کال فرانسې د تایوان سره د جنګي پیړیو د قرارداد اعلان وکړ، د چین حکومت په دې هکله خپل نارضایت ښکاره کړ، خو په یو واقعي عمل باندې یې لاس پورې نه کړ. که څه هم ښاغلي چان وایي چې د فرانسې د جنګي الوتکو د خرڅلاو عکسالعمل به ډېر قوي وي، خو داسې نه ښکاري چې پیکین به د فرانسې پر ضد په یو بندیز باندې لاس پورې کړي. دا د پیکین څخه د کیاري ګریسي راپور. اوس هم د افغانستان په لور.
په تېرو وختونو کې راپور ورکړل شو چې د مزار شریف د ښار پر ځینو برخو د دوسته ملیشه او مجاهدینو قبضه کړې وه. د جوړې خبرو ته د دفاعي چارو مرستیال وزیر جنرال لازمي لېږل شوی و او وایي اوس ستون شوی دی. دا هم د نورو معلوماتو سره یو ځای د کابل څخه زموږ د خبریال کریس باور راپور. په کابل کې ډیپلوماټان او د وطن ګوند منابع وایي چې په شمالي افغانستان مزار شریف کې د نظامي قواو عمومي قومندان کابل ته ستون شوی دی. خو دا څرګنده نه ده چې هغه په خپله خوښه راستون شوی او که ورغوښتل شو. د ګوند منابع او ډیپلوماټان وایي چې د دفاعي چارو وزارت لومړی مرستیال جنرال لازمي د خبرو اترو په غرض ولېږل شو تر څو د مجاهدینو او ملیشې د یوه داسې ایتلاف سره چې ټینګه نه ده او د مزار کنټرول یې اخیستی دی خبرې وکړي. داسې ښکاري چې دا خبرې خو یا پای ته رسېدلې او یا یې کومه نتیجه نه وي ورکړې. په کابل کې واکدارانو د جنرال لازمي سره د ټلیفون د لارې پوره تماس ساتلی و. په کابل کې به پوره نګراني موجوده وي چې آیا اوس هم د پخوا په څېر د جنرال دوستم سره د باور تفاهم موجود دی او که څرنګه. په یوه بل راپور کې کسباور وایي چې د پخواني پاچا د پرون ورځې تبصره چې د ملګرو ملتونو د سولې پلان ورته ملاتړ شو د کابل د حکومت لخوا هرکلی شوی دی. په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې حکومت د پخواني پاچا موقف تایید کړی کوم چې د سولې د پلان سره مطابق او سم ګڼل شوی دی. پرون په خپله مرکه کې ظاهرشاه وویل چې د یوه سیاسي هواري په خاطر باید ټول افغانان ژر تر ژره سره راغونډ او خبرې اترې وکړي. دا و د کابل څخه د کریس باور راپور. اوس هم د ترکیې حالات. د روانې هفتې د اولو ورځو په جګړو کې چې په شرقي ترکیه کې د حکومتي قواو او کردانو مظاهره کوونکو ترمنځ جوړې وې ورکې کم تر کمه ۴۵ کسان ووژل شوه. د بي بي سي لیکوال راجر ساجه د دې تشدد پس منظر ته داسې کتنه کړې ده. دا ستونزه د 1920 څخه راشروع شوې ده. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته د ترکیې جمهوریت د زړې عثماني امپراتورۍ د ایرو څخه جوړ کړه شو. د کمال اتاتورک تر مشرۍ لاندې چې هغه د عصري ترکي ملت پالنې پلار و، ترکان او کردان څنګ پر څنګ باندې د ترکیې د خپلواکۍ لپاره وجنګېده. ځینې داسې شواهد موجود دي چې اتاتورک د کردانو سره ژمنه کړې وه چې دوی ته به په نوې ترکیه کې خودمختاري ورکړي. خو کله چې په 1923 کال کې د ترکیې جمهوریت جوړ کړل شو، نوي دولت پر دې باندې ټینګار وکړ چې بې له څو اقلیتو ګروپونو څخه نور د دوی ټول نفوس ترکان تشکیلوي. ترکان او کردان دواړه مسلمانان دي، خو د کردانو شمېر نن ورځ 13 میلیونو تنو ته رسېږي چې د ترکیې د نفوس 60% تشکیلوي او دوی وطن ته جلا ژبه او کلتور لري او دوی هېڅکله د دې احساس نه کوي چې دوی د ترکیې د دولت بشپړه او مساوي غړي دي. ځینې نو کردان ته خپلواکي په ورو ورو ډول څه ورکول کېږي او اکثره کردان په دې هکله د احتیاط څخه کار اخلي چې یو ښه مثال د حکومت لخوا څخه یو رسمي ابتکار و چې په هغه سره شږ کال د شنبې په ورځ د نوروز په مناسبت باندې رخصتي اعلان کړه شوه. ترکان د نوروز منظره نه کوي او کردان او ایرانیان د همدې ورځې منظره کوي. د دې څخه علاوه د ترکیې جنوب ختیځه برخه د ډېره بېوزنه او ډېره کمه انکشافي سیمه ده او هلته همیشه د بشر پر حقوقو باندې په بد ډول سره تېری کېږي. د همدې ټولو عواملو د کردانو د کارګر د ګوند یعنې پي کې جې پرمختګ متاثر کړی دی. دا ګوند د 8 کالو راهیسې د خپلواکۍ د لاسته راوړلو لپاره د ترکیې په جنوب ختیځ کې په چریکي جګړه باندې اخته دی او داسې ویل کېږي چې دې جګړې تر اوسه پورې د 3000 تنو خلکو سرونه تر ځان جار کړي دي. د نوموړي ګوند اصلي هدف د یو کردي حکومت جوړول دي. که څه هم دوی د دې مشر عبدالله اورجان څو اکثره وختونه دا ویلي دي چې دوی شاید د خودمختارۍ په لاس راوړلو سره جوړه وکړي. د کردانو د کارګر ګوند چلند ډېر ظالمانه دی. د دوی قربانیان د کردانو مخالفان او د هغو سره شکمن لاس لرونکي خلک او هم د ترکیې د امنیتي پوځ غړي دي. د ښاغلي سلیمان دمیریل د ښی لاس 15 میاشتنی زوړ حکومت د همدې جګړې د ختمېدو او د یوه سیاسي حل د پیدا کېدو غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې حکومت د یوې ښې هیلې د څرګندېدو هڅه کوي، خو د هغو سره ظالمانه رویه کېږي چې اکثره خلک دا کار د کردانو پاڅون بولي.
دا وه د راجرز هارډ تبصره. اوس هم د صومالي حالات. د ملګرو ملتونو ماموران د صومالي پایتخت موګادیشو ته تللي تر څو اوربند وڅاري او همداشان وګوري چې څنګه بشري مرسته په ازاده هغه ځای ته ورسوي. دا هم په دې هکله د نایروبي څخه زموږ د خبریال پیټر بارنز راپور. د ملګرو ملتونو 22 کسیزه ډله د دوشنبې په ورځ د نایروبي نه د موګادیشو په لور روانه شوې ده. په دې ډله کې چې مشري د ښاغلي رابرټ ګالاهر په غاړه ده، د افریقې د یووالي د سازمان، د عرب لیګ او د اسلامي کنفرانس د تنظیم استازي پکې شامل دي. د نوموړي هیات وظیفه دا ده چې وګوري څرنګه د اوربند نه څارنه وکړي او وګوري چې په څه شانې بشري مرستې خصوصا خوراکي مواد په ازادانه توګه په خلکو باندې وویشلی شي. د روانې میاشتې په پیل کې د موقت جمهوري رئیس ښاغلي علي مهدي او د هغه د سیال جنرال ایدي ترمنځ د اوربند د موافقې د لاسلیک نه لږ وخت وروسته د ملګرو ملتونو یوه بېړۍ چې پکې له 600 تنه څخه زیات خوراکي مواد بار په موګادیشو کې د جګړې له امله بېرته ګرځېدو ته مجبوره شوه. اما اوس یو ځل بیا په موګادیشو کې په جګړه کې د نرمښت د رامنځته کېدو له امله د ملګرو ملتونو مامورین تشویق شوي دي او وایي چې د متخاصمو ډلو ترمنځ اخ و ډب تنګ شوی ده. ورته اسانه ده چې د سرپناه مواد او د دارو درمل کاروانونه له یو ځای نه بل ته تېر کړي. د ملګرو ملتونو ټیم اوس د موګادیشو ته رسېدلی ده او د موقت جمهور رئیس ښاغلي علي مهدي، جنرال ایدید او د ملیشایي ډلو ځینو نورو استازو سره به لیدکاته وکړي. ریپورټ زیاتوي دا ټیم به د پنجشنبې په ورځ د بربرا د سیمې شمالي بندرګاه ته او هیله کېږي چې په راتلونکې اونۍ کې به د کسمایو جنوبي ښارګوټي ته سفر وکړي. په دا ښارګوټي کې په دې تازه وختونو کې لانجه موجوده وه. که چیرې په سومالیا کې د سولې پروسه ښه پر مخ لاړه شي، نو ورسره به د ملګرو ملتونو لخوا د خیرښېګڼې لوی فعالیتونه هم په لاره ولویږي. په نوموړي هېواد کې د تخمین له مخې 4.5 میلیونه خلک د لوږې سره مخ شوي دي. دا و د پیټر بایل راپور. اوس هم د لیبیا ستونزه. د عربي هېوادونو ټولنې یا عرب لیګ د ملګرو ملتونو امنیت شورا تشویق کړې ده چې پر لیبیا بندیز ونه لګوي. هغوی غواړي چې پر لیبیا زور واچوي تر څو خپل 2 کسان تسلیم کړي، کوم چې د امریکا او فرانس د الوتکو په رالوېدلو کې متهم ګڼل شوي دي. د بي بي سي لیکوال جان رایټ د دې موضوع اهمیت ته داسې کتنه کړې ده. د عرب لیګ سازمان تصمیم نیولی چې د لیبیا او د لویدیځ ترمنځ په وروستۍ مقابله کې له لیبیا نه حمایت وکړي. له لیبیا نه د تل په ډاګه نه کړو. اوس د عربو ترمنځ د لویې همبستګۍ د روحیې په راوستو کې هم باید چې لیبیا ته منصفانه امتیاز ورکړي. د تېرو 6 کلونو نه را په دې خوا طرابلس د بهرنیو هېوادونو په پالیسي او چارو کې لږه مداخله کړې ده. اما اوس برطانیه، د امریکې متحده ایالات او فرانسه د لیبیا د اصلي مقصدونو په هکله شکمن دي. په لویدیځ کې دا 3 واړه قدرتونه وروسته له زیاتو تحقیقاتو او پلټنو څخه په دې خبره قانع شوي دي چې د لیبیا حکومت په 1989 کال کې د سکاټلند په لاکربي ځای کې د امریکې د هوایي کرښې د یوې الوتکې د راغورځولو او همداشانې له نوموړې حادثې نه 1 کال وروسته په مرکزي صحرا کې د فرانسې د هوایي کرښې په رانسکورولو کې مستقیم لاس درلود. ریپورټ زیاتوي اوس لویدیځ قدرتونه غواړي د ملګرو ملتونو په مرسته تورن شوي کسان لویدیځ ته د تحقیقاتو په غرض راولي. جان رایټ وایي چې لیبیا سره د لویدیځ موضوع د قانوني دعوا پر ځای زیاته سیاسي ده. نو له همدې امله د عرب لیګ سازمان د لیبیا په درخواست د نوموړي هېواد په غیابت کې مداخله کوي. د عرب لیګ سازمان بدون له دې چې د لویدیځې نړۍ 3 عمده هېوادونو سره د خپلو اړیکو او روابطو په باب فکر وکړي چې لیبیا د موقف نه په کلکه ملاتړ کوي. څنګه چې لیبیا لا تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو سازمان سره په ژورو ستونزو کې لاس په ګرېوان ده او عملاً د نړیوالې ټولنې نه ځان ته پاتې شوی ده. د دې امله د عرب لیګ سازمان نه غواړي چې د هغوی یو بل غړی هېواد د عراق په سرنوشت دچار شي. عرب لیګ غواړي د لیبیا او لویدیځ ترمنځ لانجه د روغې جوړې او خبرو اترو له لارې حل کړي. ریپورټ زیاتوي چې دا موضوع به په راتلونکو څو ورځو کې یو طرفه شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن غونډه کوي او غواړي د لیبیا په سر د ځینو اقتصادي او ډیپلوماتیکو بندیزونو په هکله مناقشه وکړي. دا وه د جان رایټ تبصره. اوس هم زموږ د پروګرام د پای موضوع. 4 کال تر 80 کاله وروسته په لومړي ځل په البانیا کې ګڼ ګوندیزه انتخابات وشول او کمونستانو اکثریت ترلاسه کړ. ولې دا ځل داسې ښکاري چې مخالف ډیموکراتیک ګوند د بریالیتوب په لور درومي.
دا هم د نورو معلوماتو سره یو ځای د البانیا د پایتخت تیرانا څخه د ګبرایل پاټوس تبصره او لیکنه. د البانیا د انتخاباتو لومړۍ نتیجې پوره معلوموي چې د ډیموکراتانو مشر سلیبرشا د خپل ګوند د بري ادعا وکړه. د نوموړي لخوا باور د ورځ د انتخاباتو د ترسره کېدو وروسته څرګند شوی دی. د البانیا د انتخاباتو په مبارزه کې سوسیالستانو د خپل تېر کمونیستي مفکورې له امله دفاعي دریځ غوره کړی و او هڅه یې کوله چې په دې موضوع زیاتې خبرې ونشي. د دوی مشر فتاسنانو چې د ویاړوړ اقتصادان دی ځان ته د خلکو د راښکلو شخصیت نه ښکاري. د هغه په پرتلې ښاغلی برېشه په البانیا کې خورا محبوبه سیاستمدار دی. تېره شپه په سلګونو د ډیموکراتیک ګوند ملاتړ کوونکي په تیرانا کې د دوی په مرکز کې راټول شوي وو او د هرې نتیجې د څرګندېدو په وخت کې به یې چکې وهلې. د دې ځای نه یوازې څو دقیقې لاره لرې د کمونستانو د پخوانۍ مرکزي کمیټې په ودانۍ کې د سوسیالست ګوند دفترونه پوره خالي لیدل کېدل او د سوسیالستانو په منځ کې د ناکامۍ احساس ښکارېده. ولې د دوی مشر ښاغلي نانو د خپل ګوند په ناکامۍ اعتراف نه کوي. نوموړی د انتخاباتو د مرکزونو د تړلو څو ساعته وروسته بي بي سي ته وویل چې هیله لري چې د دغه ګوند به د ډیموکراتانو په اندازه رایې وګټي. د ډیموکراتانو د مشر باور باید په ساده ډول ونه منل شي. د البانیا مواصلاتي شبکه پوره ماتېدو ته نږدې ده او د اطراف د سیمو نه چیرې د دریو برخو نه 2 برخې رایې ورکوونکي ژوند کوي د نتیجو را رسېدل ډېر ورو دي. په تېر کال کې سوسیالستانو د اطراف په دې سیمو کې د ملاتړ له امله کلک بري ترلاسه کړي وو او په دې سیمو کې د ډیموکراتانو لخوا یوازې د څو څوکیو پرته د نورو ترلاسه کول به لوی بدلون وي. په همدې راپور د نړۍ دا وخت پروګرام پای ته رسي. درنو اورېدونکو، اوس هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې ستاسې پام د سپورټو پروګرام ته را اړوو. د سپورټو پروګرام محترم اورېدونکو سلام. تاسو ته معلومه ده چې د کرکټ نړیوال کپ خپلې آخري مرحلې یعنې د پای مرحلې ته رسېدلی دی. موږ هم نننی ټول پروګرام همدغو لوبو ته وقف کړی دی. نو صرفه به نه کوو، دا دی جان بټ د خپل ترتیب کړي راپور سره. د کرکټ نړیوال کپ په لومړیو مرحلو کې د دې امکان ډېر کم ښکارېدو چې د پاکستان ټیم به سیمي فاینل ته ورسېږي، خو اوس دوی فاینل ته رسېدلي دي او د چهارشنبې په ورځ باندې به د نړیوال کپ لپاره د دوی مقابله د انګلند ټیم سره کېږي. لکه چې د تېرې اونۍ په پروګرام کې مو ویلي وو، د ابتدایي مرحلو په آخري میچ کې سیمي فاینل ته د رسېدو لپاره د پاکستان ټیم ته پکار و چې د نیوزیلند ټیم ته شکست ورکړي. دا کار دوی په اسانۍ سره وکړو او په سیمي فاینل کې د دوی مقابله بیا د نیوزیلند ټیم سره وشوه. دا لوبه د نیوزیلند په اوکلند ښار کې وشوه او چې د نیوزیلند د ټیم سکور 282 ته ورسېدو، نو داسې معلومېدو چې دا هدف به د پاکستان د ټیم د قدرت نه بهر وي. خو رمیز راجا او عمران خان دواړه 40 رنونه جوړ کړل او د پاکستان ټیم یې د کامیابۍ په لار باندې واچولو. کم کار چې دا دواړه لوبغاړي شروع کړو. جاوید میانداد چې 50 رنونه جوړ کړل او وکټ یې ونسوځېدو او انضمام الحق چې صرف په 30 غونډوسکو کې 80 رنونه جوړ کړل پوره کړو. خو دا وکټ کیپر موین خان و چې د دې زوردار ګزار په کولو سره د پاکستان دپاره میچ وګټلو. Harris bowls to Moore and he pulls it away on the onside. Out towards the boundary. A chase for Jones. He may get a distance for the boundary. No, he can. It's 4 runs and Pakistan has won the game. دا 4 رنزه شول او پاکستان لوبه وګټله او د پای د مقابلې لپاره کاندید شول او پاکستاني لوبغاړي د خوشحالۍ نه په خپلو جامو کې نه ځایږي. جاوید میانداد دا توقع نه درلودله چې ټیم به یې لوبه وګټي، مګر اوس ورته ثابته شوه چې ټیم یې لوبه ګټلې ده او د نیوزیلند په ماوسۍ تمامه شوه. یاد دې وي چې د سیمي فاینل درجې ته په رسېدو کې ټولو لوبو کې د نیوزیلند ټیم لومړی درجه ټیم و. د میچ نه وروستو د پاکستان د ټیم کپتان عمران خان خوشحال و او د نیوزیلند ټیم ته یې داسې تسلي ورکړو. Well, considering it's the first time we've got into the final and considering that we won from a position where most of the time New Zealand were dominating. طبیعي ده چې موږ پر دې بریالي له حده زیاته خوشحاله یو او زه د خپل ځان او ټیم له اړخه د نیوزیلند ټیم سره چې زموږ په مقابل کې لوبه بایلله خواخوږی څرګندوم.
ځکه ماته ثابته ده چې د دوی په زړونو کې اوس څه ګرځي. په 1988 کال کې د عین مایوسۍ او پریشانۍ سره مونږ هم مخامخ شوي وو. تاسو ته به یاد وي چې د سیمې فاینل پورې مونږ د ټولو نه مخکې وو، مګر د مسابقې په ورځ په خپل هیواد کې د خپلو وطنوالو په وړاندې د لاهور په ښار کې مونږ ماته وخوړه او په سټیډیم کې د پاکستان راغونډ شوی جمعیت د نیوزیلند د جمعیت په شان حیران پاتې شول. نو له همدې امله زه وایم چې مونږ د نیوزیلند د ټیم سره خواخوږي لرو. پاکستان نیوزیلند ته ښه په فرمانس ماتې ورکړو، ولې په جنوبي افریقې باندې د انګلند بری یو شخړه رامنځته کړې ده. د جنوبي افریقې د اوورونو د سست رفتار په وجه د انګلستان ټیم ته ایله د 15 اوورونو وخت پاتې شو چې په هغې کې د دوی لوبغاړي 252 رنونه جوړ کړل. داسې ښکارېدو چې د جنوبي افریقې ټیم په ټاکل شوي هدف ته ورسېږي، خو باران شروع شو کله چې 14 غونډز کې پاتې وو او جنوبي افریقې ته 22 رنونه پکار وو چې میچ وګټي. د باران په وجه د لوبې 12 دقیقې ضایع شوې او چې لوبغاړي بیا میدان ته راغلل، د 14 غونډسکو په ځای د لوبې صرف یو غونډسکه پاتې وه. مبصر خپله خواشیني داسې بیان کړه: I don't think anybody would like to see this game won or lost in this manner. We've had this enormous delay, most of which has been taken up with everyone talking about who needs what and how many balls. Why we can't bowl 13 more balls? And now we've got one ball to be bowled. Well, زما په عقیده هېچا نه غوښتل چې دا لوبه په دې ډول تمامه کړي، ځکه یوازې 14 غونډز کې پاته وو او د دې معمولي باران په وجه یې پای وخوړه. زه په صفت د یوه ویان چې دا لوبه مستقیما اوریدونکو ته اورم، د دې حالت په بیان مې زړه بد کېږي. په قطعي ډول باید وویل شي چې دا لوبه یوه لویه مسخره وه چې مونږ یې شاهدان یو. او د انګلند د ټیم کپتان ګریم ګوچ هم په دې خبره باندې خفګان ښکاره کړو چې دومره ښه لوبه په دومره خرابه طریقه پای ته ورسېده. I think it's a disappointing conclusion to what was a great game of cricket. We would have liked to win fair and square. I feel very disappointed for the South Africans. لوبه په ډېرې مایوسۍ پای ته ورسېده. حال دا چې په شروع کې معلومېده چې د انګلستان او جنوبي افریقې ترمنځ به دا لوبه یوه ډېره ښکلې لوبه وي، مګر دا چې لوبه په همدې ډول پای ته ورسېده، زه د جنوبي افریقې د ټیم سره خواخوږي لرم. طبیعي ده چې خوشحاله یم چې مونږ د لوبې د پای په دوران کې برخه اخلو. دا چې زمونږ او د جنوبي افریقې ترمنځ د لوبې په دوران کې څه تېر شول، هغه د کرکټ د لوبو د قانون سره برابر و. باران زښت زیات و، مګر بیا هم باید ووایم چې په دې ډول ماتې د هر چا لپاره د مایوسۍ سبب دی او زه د زړه له کومې د جنوبي افریقې ټیم ته خپله خواخوږي څرګندوم. د لوبې نه وروستو نندارچیان د جنوبي افریقې ټیم ته زوردار هرکلی ورکړو او کپتان کاپلا ورسلز هم د خپل ټیم د کارکردګۍ څخه خوشحال وو. I think it could have gone either way. We were making a late charge and we weren't looking too bad, but it could have gone either way. There's really no point in complaining about the rule because that's been the way for the whole tournament. But as I said, زه فکر کوم چې لوبه د دواړو ټیمونو په وړاندې خلاصه وه او احتمال و چې یا مونږ او یا انګلستان ګټلې وی. د لوبو د قوانینو په هکله شکایتونو ته حاجت نشته دی، مګر دا باید ووایو چې د پخوانیو او اوسنیو قوانینو ترمنځ باید یو شانوالی موجود وي. مونږ د دغې ټورنامنټ نه ډېره تجربه حاصله کړه او امید لرو چې په آینده کې به ښه لوبه وکړو. اوس چې هر څه وشوه، د کرکټ د شایقینو نظر د ملبورن په ښار باندې دی چې د پاکستان او برټانیې ترمنځ فاینل لوبه کېدونکې ده. د زیاتو اټکل کوونکو په خیال کې دا میچ به د انګلند ټیم وګټي، خو د عمران خان دا الفاظ دوی ته د یېرې خبرداری ورکوي. One day matches depend on combinations and it all depends how a team combines. Once, the batting and the bowling and the fielding, everyone knows their role, they know what to do. د لوبې وړنه یا بایلنه د ټیم په همکارۍ پورې اړه لري. هر سړي ته خپله دنده معلومه ده او مسؤلیت لري چې خپله وظیفه په ایماندارۍ سره ترسره کړي، مګر د هر شي نه زیات په ځان ویسا ده چې یو ټیم یې باید پر ځان باندې ولري. چې پر ځان ویسا وي نو د لوبې ګټنه هم اسانېږي. بله دا چې ویسا یا په بل عبارت پر ځان اعتماد هم د ګټنو نه حاصلېږي. چې په اوله کې سړی بایلي نو اعتماد یې هم ورسره بایلل کېږي. زه امید لرم چې مونږ به